بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. لکه څنګه چې مخکې درس هم د منظمې مزلې د رسمولو په هکله وه چې منظم مزله څه رقم رسمیږي، او اوس نننی درس د یوې دایرې مساحت او محیط پیدا کول دي. اول محیط نه موږ که وغږیږو، محیط نه چارطرف. محیط هغه د یو دایرې هغه خط ته وایي چې یوه دایره له هغه څخه جوړه سوې ده. که چیرې موږ په دغه شکل که موږ ولرو، یوه دایره ولرو، مرکز دغه محیط دا قسمتونه په نام د محیط د دایرې یادېږي. موږ که چیرې مخکې درسو کې موږ ویلي چې که محیط تقسیم د قطر سي، محیط د دایرې تقسیم د قطر ثابت لاسته راځي. یعنې څه معنا؟ که موږ دایره وړکۍ کو، بیخي وړکۍ کو و یعنې په دې معنا چې که چیرې موږ دغه اوږدوالی دا کولی چې د په سر تار کیدو تقسیم د دې کو 3.14 15 داسې عدد لاسته راسي. په همدې شکل که موږ دلته هم محیط تقسیم د قطر کو، محیط تقسیم د قطر کو، بیا هم دې دایره کې 14 15 که دې یعنې دغه اوږدوالی تقسیم د دې بیا 3.14 دې کې هم 3.14. په هر حالت کې یو ثابت لاسته راځي چې همدغه قیمت ته چی وایي؟ پای وایي. په نام د قیمت د پای وایي. یعنې د محیط د دایرې دغه اوږدوالی تقسیم د ده 3.14. که تاسې په کور کې ونیسئ دغسې یوه دایره رسم کوئ، د ده په سر تار کیدئ، تار کش کوئ، اندازه یې کوئ، هماغه قیمت هر څه ووتو، هر څه ساده صورت کې نوشته کوئ، وروسته له هغه دا اندازه کوئ، تقسیم یې کوئ، ګورئ چې یو عدد 3.12 14 یا 15 یعنې ډېر هغه په دې خاطر چې داسې لږ زره فرق کوي، په اندازو کې شاید فرق کوي، مګر 3.14 لاسته راځي. که دایره ډېره وړکۍ کو، بیا هم دغه قیمت تقسیم، ځکه صورت چې وړکی سه مخرج وړکی کېږي، دلته صورت انوز وړکی سه مخرج دلته، یعنې بیا هم ثابت د 3.14 لاسته راځي، چې دا یو قانونمندي ده چې هره دایره کې تقسیم د قطر کې ثابت لاسته راځي چې 3.14 15 په دې شکل چې همدغه ته قیمت دی پای ویل کېږي. یعنې که تاسو دا کور کې یوه دایره وښکئ، د په سر تار کیدئ او دا کش کوئ، دا اندازه کوئ، وروسته هغه په واسطه د خط کش دا اندازه کوئ، داسې تقسیم دې ته کوئ له 3.14 3.12 11 داسې یو قیمت لاسته راځي. که چیرې موږ اوس په دې شکل موږ محیط د دایرې وپېژانده چې دغه اوږدوالي ته محیط د دایرې وایي. که موږ دا نوشته کولی چې دغه محیط د دایرې اس وښیو، شعاع د دایرې تقسیم د قطر سي 2 دا مساوي کېږي څه؟ پای. مخکې موږ ویل دغه محیط ته که اس وایو، تقسیم د قطر چا کېږي؟ پای. له دې ځای نه محیط د دایرې اس مساوي کېږي 2 پای آر. 2 پای آر یعنی د دایرې محیط له دې څخه استفاده کېږي. شعاع که راکړي 0.14 اکای 0.2 اکای محیط پیدا کېږي. که چیرې موږ په دې شکل موږ سوال ولرو چې فرضاً غواړو چې له یو سیم نه
چې 1 متر اوږدوالی ده یوه حلقه جوړه کړو د دغه حلقې شعاع څومره دی سوال ده ښه که چیرې موږ داسې وغواړو چې 1 متر اوږدوالی لري غواړو دا حلقه ترې نه جوړ کړو دغسې یوه دایره ترې نه جوړه شي خو دغه محیط دا هم چې سره ونښلو محیط په واقعیت کې 1 متر اس څو ده 1 متر ښه دلته موږ فرمول لرو چې محیط اس مساوي 2 پای آر کېږي ښه د اس مساوي 1 متر 2 ضرب 3.14 آر له دې ځایه آر مساوي کېږي 1 تقسیم د 2 ضرب 3.14 متره تقریبا شعاع دومره کېږي ښه یعنی محیط یو دایرې له 2 پای آر څخه استفاده کېږي محیط پیدا کېږي فرضاً که موږ ووایو چې له دې ځایه تر جلال آباد پورې هغه لرو دغه څونه کیلومتره فاصله شته که د یو ټایر محیط موږ پیدا کړو موږ کولی شو اندازه یې ونیسو کولی شو چې له دې ځایه تر جلال آباد پورې چې فرضاً 200 کیلومتره ده یا هر څه چې ده دغه فاصله تقسیم د محیط د دایرې کو د همدغه ټایر کولی شو چې ووایو چې دغه ټایر له دې ځایه تر جلال آباد ته چې دغونه دور خوري ښه مختلفو مواردو کې له دې نه استفاده کېږي موږ راځو مساحت د یوې دایرې ته مخکې موږ وویلې چې یوه دایره په دې شکل مساحت د دایرې څه رقم پیدا کېږي که چیرې موږ دا په قطعاتو باندې داسې تقسیم کړو په مساوي قطعاتو باندې په دې شکل هر څونه چې زیات تقسیم کې په همغه اندازه دقیق قیمت لاسته راځي ښه اوس دې ته که فرضاً 1 2 3 4 5 6 7 دا 9 10 11 12 14 په دې شکل دغه داست پرې کړئ چې هر یوې ته مرکزي زاویه وایي فرضاً یو په دې شکل د ده دویم په دې شکل سره ونیسئ دا 3 دا 4 په دې شکل دا بلې پرېږدئ دا قوس رقم یې دلته په دې شکل و بیا هم 1 2 3 4 5 6 7 باید 14 که نه دا په دې شکل موږ که رسم کړو یو 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 دای 12 دای 14 دای 14 11 12 14 یو 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 دای 14 هلته 14 قسمت موږ دا جدا کړه ښه لپاره د پیدا کولو کې د مساحت د یوې دایرې موږ دا په مساوي مرکزي زاویه باندې جوړوو یا قطاع د دایرې ورته ویل کېږي په دې تقسیموي چې هر څونه دا زیات تقسیمات زیات شي هماغونه دا په شکل د یو خط تبدیلیږي ښه نیمایي د محیط د دایرې څو پایانه ده 2 پایانه دغه وخت یو 3 نیمایي دا پلو پورته دي نیمې لاندې دي واقع دلته څو پای آر نیمایي شده نیمم دلته نصب که
نیم دقیقه دلته راځي. ښه پای آرس. اوس منګه که دغه قطعه ډېر واړه کړو چې هر څونه یې منګه واړه کړو دا په یو مستقیم خط باندې هغه کېږي، په مستقیم خط باندې تبدیلېږي او دلته دغه فاصله شعاع ده. وقت دا مستقیم تقریبا یو متوازی الاضلاع لاسته راځي چې مساحت د متوازی الاضلاع موږ ویلي وو چې طول ضرب عرض کېږي، یعنی دغه سطح مساوي له دې سطحې سره ده چې دا متوازی الاضلاع ده. پس اس دلته که مساحت موږ په یو حرف او په ای وښیو صحیح، پای آر ضرب د آر کېږي چې دلته نوشته که پای آر مربع کېږي، پای آر مربع. یعنی مساحت د یوې دایرې که شعاع ولرو موږ پای آر مربع نوشته کوو. ښه په بل شکل هم موږ دا کولی شو چې له دې څخه هم استفاده وکړو او کار وکړو. البته په بل شکل هم ثبوتولی شو چې مساحت د دایرې هدف د مساحت دغه سطح ده، محیط دغه اوږدوالی ته محیط د دایرې وایي. ښه مساحت د دایرې په دې شکل ثبوت شو. اوس موږ راځو یو مثال ته، یو مثال دلته استفاده کوو. مثال د یوې دایرې مساحت پیدا کړئ که چیرې شعاع درې وحده وي. ښه د یوې دایرې مساحت پیدا کړئ که چیرې شعاع درې وحده وي. ښه موږ اوس مساحت هغه که دایرې که په ای وښیو دا کېږي پای آر مربع فرمولې ده. دلته ای مساوي کېږي پای څو ده 3.14 آر پورته لرو 3 مربع و دا کېږي 3.14 ضرب 9. ښه دا به تقریبي ووایو که تقریبي په خاطر دې چې 3.14 دا خو دوام لري نه 9.28 9 یو 9 9 و 2 11 9 ضرب 3 28 دوه خانه اشاری لرو 9.28 9 یو 9 9 و 2 11 یو اصل 9 3 28 که واحد په دې معنی کې سانتي متر سي ملي متر سي دسي متر سي متر سي هماغلته بیا متر مربع سانتي متر مربع په دې شکل نوشته سي. ښه ګرانو زده کوونکو نننی درس همدلته پای ته ورسید. دلته په 48مه صفحه کې 3 سواله راغلي، په دې باندې کار وکړئ او دا درس ولولئ. درس خلاص و په مخام ښه